نو دا ژوند ډېر تیز روان دی، ډېر تیز روان دی او دا د قیامت هغه نښه ده چې راښکاره شوې ده. که خپل خیر خوایئ، که غواړئ چې د آخرت د تاوانونو نه ځان بچ کړئ، نو د نن نه د اوس نه دینداري شروع کړئ او الله ته واپس شئ. او هسې ګپ مه لګوئ، زه به ته د زړه نه دا خبره وکړم، هسې ګپ مه لګوه، ځان مه غولوه. کله کله موږ ځان دوکه کوو او دې ته سوچ نه کوو چې زه ځان تباه کوم. لکه کله سړی ځان ته ووایي که نه که دا دینداري کول غواړي، ضمیر یې ملامته کي، عالم یې ملامته کي، مشر یې کیدی شي ملامته کي او کیدی شي یو ملګری یې ملامته کي. نو دې ځان سره دا ووایي چې نه، حدیث کې خو دا هم راغلي دي چې کله یو بنده داسې وکړي، بیا داسې وکړي، بیا داسې وکړي، بیا الله بخي. او دا خو قرآن کې داسې راغلي دي چې الله داسې داسې وکړي، نو بیا بنده داسې داسې وکړي، نو الله داسې کوي، الله دې بخي او الله غفور، الله رحیم. دا کله موږ ځان سره هسې لګیا یو، ځان تباه کوو او په دې نه پوهېږو چې دا موږ ځان تباه کوو. نو درته دا وایم چې هغه دینداري چې کې مسخرې نه وي، صرف دا نه چې درس ټیم کې ته دیندار یې، د عالم او د شیخ په مخ کې سبحان الله لا اله الا الله، نه. دینداري ګوره دینداره چا ته ویلی کېږي چې د ده ظاهر او باطن یو شی دی، دا دیندار دی. لنډ تعریف د دینداره دی، د ده ظاهر او باطن یو شی دی چې په توره تیاره کې یوازې که نه، او که دی په سوونو خلکو په منځ کې پرېږدي، د دینداري دقه دا نه بدلېږي. دا دینداري پکار ده. دا که دی غریب او که دی مالدار، زمونږ د بعضو دا ډېره ناشنا دینداري ده، کله داسې کار مار ولګي که نه، پیسې میسې او سړی به ډېر چورته کې بیا دینداري کوي. کله حالات لږ ګډوډ شي چې وی ګورې بله ورځ یو هغه دیني بس یې پرېښودی. یا چې غریب وي نو دینداری، او چې لږ مال ورسره خوا کې جیب کې راشي بیا ریوس ګیر ولګي، د دین نه واپس شي، ولیاذ بالله کوم رب چې ورسره احسانات کړي د هغه نه واپس شي. دا د دینداره سړي نښه ده. دې سړي ته زه دینداره نه وایم. ولې ورته دینداره نه یم؟ ځکه چې ده د الله عبادت په مخصوص حالاتو پورې تړلی دی. که داسې وه نو د خپل رب بندګي کوم، تیار یم ورته، که داسې نه و نو ګوره بیا ورته تیار نه یم. دا د کوم ځای دینداري ده مړه؟ یعنې زه به د الله رب العزت بندګي کوم که زه مالدار وم، زه به د الله بندګي کوم که زه غریب وم، که الله بچي را کړو یو خو ډېره ښه ده، که الله کاروبار را کړو یو خو ډېر ښه دی، که تنخواه مې ټیټ وي بیا خو ډېره ښه ده. داسې دینداري ده. بعض وی دیندار، بعض پکې لا دا وایي دا ملکونه وي د پیسو د ګټلو دي، دا د کاروبار دی. دینداري خلک ملک کې کوي. پته نشي چې ته په عقل باندې څه چل شوی دی چې دې ته خو د ماشوم سوځي چې هغه رب چا چې موږ پیدا کړي د بندګۍ دپاره یو، اوس به موږ د هغه په بندګۍ کې دا شرط تړو که چېرته موږ پلاني ملک یو بیا به بندګي کوو. او الله وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مگر د خپل عبادت لپاره. او یار د عبادت لپاره کله شرط د مالدارۍ تړي، کله شرط د روغ صحت تړي، کله شرط د خپل ملک تړي، کله د بچو تړي، کله د ځوانۍ او د بوډاوالي تړي. داسې شي دینداري. دینداري دا ده چې په هر حال کې د الله عبادت او دین له قیمتي وخت ورکوي. او هغه داسې ما څو پیرې تاسو ته ویلي بیا یې درته وایم، د دین دپاره وخت به ثابتي، د دنیا هغه به ګډوډ کېږي. دلته خو اورېدو کې ډېر اسانه ده، خو که چېرته م عملي کړي به ورته پته وایي دا ډېر ګران کار دی. د دین دپاره به وخت ثابتي، دنیا هغه به مخکې وروستو کېږي. نو رواج دا دی، رواج عام دا دی چې د دنیا دپاره وختونه مضبوط ټاکلی شوي دي، دین مخکې وروستو کېږي. یعنې مثال د دیندارۍ یو ګینټه په ورځ کې راغلی، یو 2 ګینټې، خو ملګری راغی دا دین سے تختی خو نه بلې ورځې ته شوق یا کار یا پیسې یا بچو وي څه مطالبه وکړو د هغوی سره مصروفه کېدل پکې وو، دینداري لاړه راله.
دته اوس دا وایي چې ستا چې د دنیا دا کم ټیم دی په دې کې به اخوا دېخوا ونه شي، نه دې کې در سره اخوا دېخوا نه کوي. تا ته پته شته نه چې دا وخت زما د څه دی چې کله موږ قصه الټه کړه د الله د راضي کولو دپاره وخت مضبوط وټاکو ثابت چې هغه به خوځېږي نه، الا بعض اعذار داسې دي چې هغې کې څه نه کېږي، زړه یې خبره نه کړو او نه د هغې تفصیل موږ کوو. او کله که دنیا راله مخې ته نو موږ به دنیا اخوا دېخوا کوو، خو چې د دین دا وخت پکې ګډوډ نه شي بیا به موږ دینداره ګڼلی کېږو. نو کوشش وکئ الله ته د واپس کېدو د نن نه د وس نه، زما خبره ګوره د سبا هم نه ده، د نن نه د وس نه الله رب العزت ته واپس شي او د خپل رب سره یو مضبوط ربط جوړ کړئ چې موږ باندې مرګ په داسې حال کې راشي چې ملایک موږ له دا زیری راکړي او زموږ دې سات او زموږ دې روح ته دا ملایک ووایي چې راوځه اے پاک روحه، اے پاک سا د داسې رب ته چې هغه تا نه راضي دی، هغه تا ته په غضب کې نه دی. داسې دینداري وکړئ، داسې واپس شئ خپل رب ته. روژه کې چې کوم عبادات هم کړي هغې نه ځان مه پرې کوئ. زما امید دی انشاءالله تاسو ټول نیکان خلک یې تاسو به د شوال هغه روجې هم ختمې کړي، خو که چا نه یې ختمې کړي نو هغه هم په دې میاشت کې یو څو ورځې پاتې دي.